الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته لکه مروت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ 14 اگست یوم آزادی حواله سره به خبره کوو او د امن حواله سره به خبره کوو چې امن به څرنګه راځي. نو اول موږ 14 اگست یوم آزادی حواله سره خبره کوو چې 14 اگست 1947 ته شپې په 1 منټ باندې 12 بجې باندې د موږ آزادی اعلان اختیام چې کوم وایسرای و ایګه کړایو په ریډیو باندې. خو دا کوم د ټول په دې شی باندې سوچ وکړو چې بېشکه انګریز لاړ، هندوستان یې پرېښه، یو طرف ته انډیا بھارت جوړ سه، بل طرف ته پاکستان جوړ سه. خو پاکستان آزاد سه، صرف د پاکستان ځکه آزاد اسله، جغرافیه یې آزاد اسله. هغه یو حد پورې جغرافیه ځکه آزاده ده که سوچ په وکړې، ځکه چې د موږ جغرافیه ځکه اوسه پورې چې کوم طاقتور قوتونه دي، زورور قوتونه دي، موږ جغرافیه ځکه هغه اوسه پورې استعمالوي، نو هغه حقیقي ازادي جغرافیه موږ ته نه ده میلاو. او که بیا د ذهن او د فکر ازادي چې کومه ته فکري ازادي وایي، هغه خو بلکل اوسه پورې لا موږ ته 1% نه ده میلاو. فکري ازادي چې په حیثیت یو آزاد انسان ته سوچ او فکر کوي. او یو د نظام ازادي ده چې آیا موږ نظام دغه انګریز نظام ده چې لاړ، که یې موږ خپل نظام ده د قرآن او د اسلام نظام ده. په دغه باندې یو ماشوم پیاړي چې انګریز نظام ده که د قرآن او د اسلام نظام ده. موږ دا سوچ ته چې انګریز لاړو، خو انګریز موږ ته خپل ایجنټان دلته پرېښي دي. نو د انګریز غلامي چې وه دوره بده نه وه لکه د انګریزانو چې کوم غلامان وه، ایجنټان یې وه، چې موږ ایږه غلامان سلو. نو دې ته وایي غلام ابن غلام ابن غلام. نوکر ته چاکر، چاکر ته ټاکر، او ټاکر ته پیش پیش. پنجابیان دا خبره کوي چې د چا نوکري او ته ایږه د ایږه نوکرې او بیا ایږه نوکر چې بیا هغه نوکر ته چاکر وایي، بیا چې ایږه نوکري بیا ایږه ته ټاکر وایي، بیا چې بیا ایږه نوکري بیا ایږه ته پیش پیش وایي. نو موږ پیش پیش یو. دومره چیګې چیګې دعوې کوو او د چیګې چیګې خبرې کوو چې موږ آزاد یو. 14 اگست 1947 ته موږ آزاد شلي یو، او بیا موږ هر 14 اگست ته یوم آزادي مناو کوو. اوس داسې دور راغی چې هر یو بچا یا نوجوانه تورسری په دې سوچ کوي چې 14 اگست 1947 ته موږ قانوني لحاظ سره کتابو چې کاغذ و چې موږ آزاد شلو. خو نور یو لحاظ سره موږ نه یو آزاد. فکری لحاظ سره، معاشي لحاظ سره، سماجي لحاظ سره، سیاسي لحاظ سره، نظام لحاظ سره، یو لحاظ سره موږ آزاد نه یو. که څوک وایي چې موږ آزاد یو، دا به خر ابن خر ابن خري. مجبوري مو ده چې 14 اگست راشي بیا وروري جنډې وویني او څه نوره کیسې میسې یا څه ګانې بجانې، ملي نغمې یا قومي ترانې یا دا
څه دکانداران پیسې وګټي یا څه دوره لوند پاڼ سره جوړ لوند پان سره جوړ شي بیا وایي 14 اګست یوم ازادي مو منع وکړه. خو دا دورې چې کومه 14 اګست یوم ازادي روانه ده دغې حوالې سره موږ دا خبره کوو موږ به الله نه دعاګانې کوو چې یا الله هغه حقیقي ازادي نصیب کړي. امین. هغه ازادي چې حضرت عمر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه د بغداد گورنر زوی په عدالت چې ودرول چې هغه یو غریب سړي کشتي ځنې ګټلی وای گورنر زوی نه بیا یې هغه گورنر زوی هغه غریب سړی بې عزته کړی او والی او ځکه چې گورنر زوی یې پړن کړی او ړنګ کړی او بیا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عدالت ته پیښ شلل بیا یې هغه غریب سړي ته وویله چې ورسه د گورنر پلار په مخ چې دا زوی هغسې په چاپېړې وویه هغه ټکي ورته وکړه هغه پیغور ورکړه. بیا هغه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه گورنر ته وایي چې ته څوک یې چې الله پاک له میندو نه دا خلک آزاد پیدا کړي دي ته څوک یې چې ته غلام جوړی ته څوک یې. هغه تاریخي الفاظ هیسټاریکل ورډز چې الله پاک له میندو نه دا خلک آزاد پیدا کړي دي بیا ته څوک یې چې ته غلام جوړی. اوس موږ له میندو الله پاک آزاد پیدا کړي یو غلامان یې جوړ کړي بیا بیا غلامان یو بیا بیا یې غلامان یو غلام ابن غلام ابن غلام ځان پته نه درته لګېږي. تا سوچ تا فکر غلام ده نو چې ته څه قدم اخلې ته کومې فیصلې کوې ته په کوم طرف روانې ته په کومې لارې روانې ته ځناور غوندې روانې ته خو غلام ابن غلام یې سوچ فکر د غلام ده نو ته به څه شی وکړې. خلکو پړي وراچولي دي چا ته خان پړی وراچولی ده ځناور غوندې ځان پسې ښوروي یو زوه میږو غوندې چا ته ملک پړی وراچولی ده ځناورو غوندې ځان پسې ښوروي چا ته درباري ملا پړی وراچولی ده ځان پسې ښوروي. دا تا سوچ و فکر غلام ده یعنی ما سره خان ملک ملا څه کار ده زه الله غلام یم. نحن عباد الله موږ د ټول د الله غلامان یو ځکه خو هر رکعت چې وایو چې ایاک نعبدو موږ تا غلامان یو. نو تاسې په ځانو سوچ وکړو چې موږ الله غلامان یو که بندګانو غلامان یو. بیا بندګانو چې غلامان یو ته مذهب چې غلام یې ته په سیاست چې غلام یې ته په معیشت چې غلام یې ته په معاشرت چې غلام یې ته په ثقافت چې غلام یې ته په هر جي چې غلام یې په هر میدان چې ته غلام یې. خو جوټې دعوې کوې دروغجنې دعوې کوې چې زه غلام نه یم بڑے بڑے خبرې کوي بڑے بڑے کیسې کوي. اوس 14 اګست په ته مناو کوې یوم ازادي خو تا ګوانډ چې به جنازه یي نامعلومو به شهید کړی تا په ګوانډ چې به ماشومان چا شهید کړي تا په ګوانډ چې به تورسرې چا شهیدې کړي نامعلوم دي موږ خواته ټول دی معلوم خو نام یې نامعلوم ده. اوس ته به 14 اګست ته جشن مناو که ګوانډ کره به دې زړایي ګوانډ کره به دې جنازه یي فاتحه به یي نو ته بیا څه شي جشن مناو که که دا جشن ته مناو که بیا دا خو تا نه بل غټ بې غیرته نسته. یا تا په ګوانډ چې بلکې تا په کلي چې جنازې یي سرې وینې یي پلار یې مړي ماشومان یې یتیمان یي پلار یې مړي ښځې کونډه یي نو ته به څرنګه جشن مناو کې د ازادي
دا له حضور علیه السلام وایي چې ټول مسلمان کال جسد الواحد، ټول مسلمان چې دی دا یو بدن ده، یو جسم ده، یو وجود ده. بیا دا ته څرنګې مسلمانې، دا څرنګې د حضور صلی الله علیه وسلم امتی یې بې غیرته چې تا په کلي تا په ګوان چې به جنازې سرې وینې به وي او ته به جشن مناو کړه. مسلمان خو وایي دې ته چې ایخ چې به غیرت وي، ایګه چې به حیا وي، ځکه حضور علیه السلام وایي چې الحیاء من الایمان، حیا غیرت چې ده دا ایمان یوه غټه برخه ده، دا ایمان یو جز ده، دا ایمان یوه حصه ده. نو بیا دا تا چې حیا غیرت چې نه بیا ته مسلمان چېرته پته انسان نه زناور یې، زناور نه بدتر بل هم ادول. قرآن وایي چې دا زناورو نه بدتر دي. نو ته ما ته وښوه چې نن په ټول پښتون خاورې باندې سرې وینې دي، ټولې جنازې دي او ټولې فاتحې دي، هر طرف ته غم ده، ماتم ده، نامعلوم دي، دهشتګردي ده. هغه دور راغلی ده چې حضور علیه السلام ارشاد مبارک ته چې نه به قاتل ته پته لګېږي چې دا ما مړی په څه شي وکړه، نه به مقتول ته پته لګېږي چې زه په څه شي مړ کړم. نو نه قاتلانو پته لګېږي نه یې مقتول پته لګېږي چې اخر دا چا مړ کړه، ولې یې مړ کړه، نه قاتل پته لګېږي چې دا مړی ولې وکړو. نو قیامت خدا غټه نقشه ده. نو په دې حالاتو چې که ته نوره هېڅ نسې کولی، تا چې ایمان او غیرت دوره کمیږي چې ته په دې سرو وینو باندې، په دې قتلو، په دې قتل عام باندې، په دې ذبحو باندې چې د کوم ورځ ذبحه کېږي، څوک مړ کي بوټي پورې لګ کړی، څوک مړ کي سپي غوندې چېرته اچولی، کور والې غواړي چېرته پروت وي 3-4 ورځو بعد یې امنده کي، کور ته دا پته نه وي نه چا سره بدي ستا نه دښمني ستا، زوی ورور یې چېرته پروت وي 4-15 ورځو بعد چېرته بوټو پورې لګ دي، چا نه یې غاړۍ پرې کړي، څوک یې په ګولیو سوروای کړی، چا سره یې نور هغه عمل کړی چې درندګان نه کوي کمزورو ځناورو سره. دا ټولو پښتنو چې په موږ لکې مروت چې دا FC وال چې کور ته له نوکري راځي، نو به دا چېرته حلال پروت دی، دی به په ګولیو باندې سوروایي. اوس خو بله کیسه جوړه سوله چې معراج الدین د FC کلارک د تترخیل د هغه کورووال، بلخي کورووال چې ښځه په 2 ماستل هغه ښځه یې پاس په ګولیو باندې په سوروۍ کړه، او ماشومه بچه یې پاته ده. حاجي میرزلي خان خو په یوې ښځې باندې چیکسلی و، خو سلطنت برطانیې انګریز سره یې جهاد شروع کړی و، دور یې کاوه چې انګریز ته یې سلطنت برطانیې ته یې شکست ورکړ. په یوې ښځې هنده وه و اسلام یې راوړ، بیا هندوانو بیا یوړه، بیا یې ظلم او زیاتوب سره کاوه چې ته ولې مسلمانه سره یې. او تا ما چې هغه ایمان، غیرت، هغه حیا، هغه پښتو څه سله، نو دوره حیا، غیرت او ایمان خو نسته تر چې دا څه لګیا دي، غږ نسې کوی. پرون موږ بخمله مزی چې امن جرګه وه چې کوم هغه درواغجن نقلي مشران دي، یو نه و پکې، یو کس امن جرګې ته نسه راتلی میدان ته چې فوج برنه خبر سي یا به طالب برنه خبر سي، بیا به زه څه کوم. نه یو ملا راغی، یو ملا په میدان نه و. اخو ملا ولې نه و؟ ملا فوج سره میلاو ده، طالب سره میلاو ده، طالب ملا ده، فوج ملا ده. نو ملا ته خو له 2 طرفونو کیسه ده، فوج یې ده، طالب یې ده. اوس چې دغ جیته یو مسلمان ورسېږي چې دی د
کلي د تربرو عزیزانو د ماشومانو د تورسرو د نوجوانانو د بوډاګانو د وینې تویېږي دا کوم حالات دي غږ خو مه وکړه چې په دې چېرته مرکه جرګۍ هغه ته دای نشي ورتللی دوره دای بېمانه وي دوره ده چې حیا ایمان غیرت نه وي اوس په دا 14 اګست مناو کوي یوم ازادي وال جشن به مناو کوي او سره غورځي به ازادي جشن به مناو کوي اګوان اکلیوال چا جنازې دي پچې فاتحه ده پچې دای به په فاتحې ناسي تا کلیوال تا ګوان تا تربور عزیز اته به ازادي جشن مناو کوي که موږ آزاد وای به دا نامعلوم څوک و یو ملک چې چیرې نامعلومي نه بالکل چې موږ وینې تویېږي نامعلوم دي هر چاته معلوم دي اوس په ته جشن مناو کوي خو بس پاکستان په 14 اګست آزاد سره ده چې څرنګه آزاد ده څوره آزاد ده خو آزاد ده حکومت ته جشن مناو کوي دې سره عوامو استکار د عوامو ته ازادي بعد کوم حق ملاو سلای ده عوامو ته د ازادي کومه میوه کومه فایده ملاو سلای ده انګريز تاریخ ورواخله چې انګريز دور چې موږ کوم حقوق و کوم حقوق ته ملاوېدل خو که تاریخ ته ویلای سې په تاریخ ته پیاژې او بیا انګريز نه مخکې دور ورواخله بیا اسلامي تاریخ ورواخله بیا انساني تاریخ ورواخله یورپ تاریخ ورواخله بر صغیر پاک و هند تاریخ ورواخله خو علم او تعلیم خو موږ سره ستانه موږ خو انپړ جاهلان یو نو کوم حقوق چې انګريز مشترکول ایګه 1/10 پس په لاسو چې یوه برخه موږ ازادي بعد نه میلاوي عوامو ته چې کومې ایجنټان و دلالان و ایګه کو انګريز په دور چې مازیه چرچې وي ایش و عشرت و شراب کباب و خوندونه و کارخانه جایدادونه دولتونه و چې انګريز لاړ 14 اګست 1947 بعد ایګه ایجنټان و دلالانو بیا دلالانو مخته نور واړه دلالان ایجنټان ایګه خو اوس مزیا چرچې دي اوس خوندونه دي کارخانه دولتونه بنگلې اګاډي ایش و عشرت شباب و کباب اخو په دې پوه نه دي چې دغه 14 اګست 1947 نه مخکې څه شی و 14 اګست 1947 نه بعد څه شی دي ایګه ته خو کدا پته نه لګیږي خو غریب عوام او ته 14 اګست 1947 نه بعد کوم حقوق ملاو شول چې کوم اسلام حقوق را دي یا ملاو دي مستا چې کوم آئینه قانون مستا حقوق را دي یا مستا ملاو دي هیڅ شای نه دي ته ملاو سوا د ظلم جبر نه بل اوس اخیر د تراله چې وینې مو توي وي اخیری دا چې اوس مو وینې توي وي حقوق پرېږده بنیادی حقوق پرېږده انساني حقوق پرېږده اسلامي حقوق پرېږده چې عوامو ته څوره میلاو دی د عوام خپله فیصله کوي زه په خانه په ملکه په ملا فیصله نه کوم په درباري ملا ما فیصلې اختیار نه خان سره ستا نه ملک سره ستا نه درباري ملا سره ستا زه خدای خود مختار آزاد پیدا کړی ما فیصلو اختیار نه چا سره ستا نه دا اختیار زه چاته ورکوم بیا خو زه غلام سم ما فیصلې اختیار چا سره نسته سوا د رب ذوالجلال نه نو 14 اګست یوم ازادي جشن فیصله به عوام کوي نه بیا خان کوي نه بیا ملک کوي نه بیا ملا کوي حکومت ته جشن مناو کوي کنه چې کومه ایجنټان دلالان دي انګريز وال عادي جشن مناو کوي کنه زه به تشي جشن مناو کوم په ما بل اوس بم دماکه سره ده موږ یو تحریک ورور عرفان الله په چې شهید سلای ده زخمیان سری دي تارګټ دا چې 100 نه پاس کسان به شهیدان کیږي ځکه چې بارود چې دي
ایګه موږ ته وزن پته نه لګي ځکه چې حکومت پټ کا هغه شای فوج پټ چې ترنګې دماکه وسله موږ کورو ته رالو فوج هلته لاړه هغه دماکې سامان یې یووړ تر اوسه موږ ته دا خبره نه روښوله چې دا 20 کیلو بارود وو دا 40 کیلو وو دا 60 کیلو وو دا 100 کیلو وو څه قسم بارود وو کوم قسم دا بلاست وو ریموټ کنټرول وو څه شی وو دا موږ نه پټ کړه فوج راغی نیمه ګنټې چې نن هغه سامان یې ټول یووړ اگر چې دا کار یې پولیس وو بم ډسپوزل سکواډ به راته پولیس وال بي ډي اس به راته ایګه به دا هر شی معلومول به بیا دا باقاعده قوم تشول چې دا قسم بلاست وو دا قسم بارود وو دوره وزن یې وو داسې طریقې باندې و دا ټول ډیټیل بیا قوم ته ورشاو دا موږ قوم حق وو دا موږ حق وو موږ 100 کسانو نه پاس کسانو شهیدان کولو قتلولو منصوبه و دا بارود ما خیال دا چې فوج خدا شای پټ کړو چې ولې یې پټ کړ موږ په دې نه پیاړو دغه سوال جواب موږ سره سته قوم په پیاژي قوم ته پته ده چې فوج ولې ورسېده څو منټو چې اولې دا دماکې ول ټول سامان یووړ دا کار خو یې پولیسو فوج ولې راغی بیا به دا شای هر شی بیا پولیس ته حواله کېدل چې کوم تفتیشي سټاف ته انویسټیګیشن سټاف ته به دا قانون مطابق دا ټول سامان دوه حواله کاو بي ډي اس رپورټ څه موږ ته بي ډي اس رپورټ اوسه پورې نه ملا دا کوم قانون ده خو دا انګریز قانون ده که نه دا د انګریز ایجنټانو هغه کاله قانون ده دې ته بلیک لا وایي کاله قانون د ظلم او د جبر قانون ده اوس په زه څرنګه یوم ازادي مناو کوم 14 اګست ته چې ما ټول بچي قتلول ما ټول تحریک ورونه ماشومان یې قتلول زه به څرنګه 14 اګست یوم ازادي مناو کوم چې زه 14 اګست یوم ازادي جشن مناو کوم جشن خو بیا ما نه غټ دلا غټ بړوا غټ بې غیرته غټ بېایمانه غټ بې حیا بیا اوکه په دنیا چې نسته زه خو ماتم چې یم زه خو غم چې یم زه خو لا په پاتېخې یم ما ته خو لا دا پته نه لګېږي چې ما اف آی آر څه چا کومو دهشتګردو دا دماکه کړې ده هغه دلته ګرد ګرځي نه فوج څه ورته وایي نه آی اس آی څه ورته وایي یا نه ایم آی څه ورته وایي یا نه ډي پي او څه ورته وایي یا نه ډي سي څه ورته وایي نه ډي آی جي څه ورته وایي یا نه کمیشنر څه ورته وایي یا نه غږ کوي غلي دي خاموش دي په دغې دماکې مکمل خاموش دي دا دومره غټه دماکه سره ده ما خپل خیال دا ده چې 60 کیلو نه پاس بارود به و دا 60 کیلو نه پاس کنی بیا د میدان ته سامان روباسي لا د بي ډي اس رپورټ روباسي اره دماکې بي ډي اس رپورټ یې موږ دماکې بي ډي اس رپورټ ولې نشته چا کړی د ایګه پته موږ تاسته فوج تاسته اس آی تاسته ایم آی تاسته ډي پي او تاسته ډي سي تاسته ډي آی جي تاسته کمیشنر تاسته ټول په غلي اف آی آر نه په کټ کوي چې مو خلکو دا دماکه کړې ده بلکې په خپل حفاظت چې شوري چې څوک څو ورته ونه وایي گرفتار نسی څوک یې مړه نه کي څوک کاروایي نه وکړي په خپل حفاظت چې شوري او په لکو په کروڑو روپۍ ورکوي خرچه ورکوي هتیار حاصله خوراک ټول بندوبست کوي څوک یې کوي دا موږ آزاد یو پس یوم ازادي مناو کوم شیم په دغه سړي چې دا یوم ازادي شیم په دغه بې غیرته چې دای به یوم ازادي مناو کوي په کلیه په ګاوان چې بیا پاتې ښایي اوس موږ امن حوالې سره خبره کوو چې امن به څرنګه راځي پښتنو وارو امن به پسه راځي چې ته په دغه ژبې باندې حق رښتیا خبره سمال شوري کې به امن راځي اوس تر شوره ته درې خبرې چې څوره پورې ته په دغه ژبې حق نه بیانې رښتیا نه وایې تر قیامته که په تا امن راغی
دا مدار په عوامو ده دا دارومدار په دې غریبو عوامو ده. که تا دا خیالي چې خان به رښتیا حقه خبره کوي، سوال نه پیدا کېږي چې خان حقه رښتیا خبره وکړي، یا بیا ملک کوي حقه رښتیا خبره، سوال نه پیدا کېږي، یا بیا درباري ملا حقه رښتیا خبره کوي، سوال نه پیدا کېږي. دا ټول دا گیم چې دا په دې چې خان، ملک او ملا، درباري ملا شامل ده، نو دی به خپل ځان باندې دی څرنګه شهادت ګواهي کوي، یا دی به حقه رښتیا خبره کوي. نو عوام به پښتنو که امن غواړو چیک سو حقه خبره وکړو، رښتیا خبره وکړو، په نریا وکړو په نریا وکړو، په ډاګیا وکړو، مړ دې سې که نه شهید به سې په حق یا په رښتیا خبرې چې مړ سله خو تا نه بل غټ شهید خو نسته. په ډاګیا وکړو، مړېږي خو به په دغه ټیم به ته مړېږي، خو چاسې مړېږي خو په شهادت مرګي دې مړ سې که نه. فوج به دې مړوي خو په حقه په رښتیا خبرې به دې مړ کړي، خو شهید خو به یې، یا به دې طالب مړوي خو په حقه په رښتیا خبرې به دې مړ کړي، خو غټ عظیم شهید به یې، عظیم شهادت مرتبه به ته میلاو سي. نو ته نوره غواړې ته چې مسلمان دې دنیا نه شهید رخصتېږي، شهادت ورته میلاوېږي، بیا دی نوره غواړي ته شه د کورواله، د بچی، د بچي، دا ته به الله هو الرزاق، الله روزي وال، دا بیا ساتي. دا ټوله دنیا مړېږي، دا ده پسې شاته اولاد بچي څوک ساتي؟ رازق او رزاق الله ده. دا نظام به تر قیامته دی چلی چې دوه جانو سردار محمد رسول الله سردار انبیا علیهم السلام دنیا نه لاړه، دنیا نه ده ړنګه سړې، دا د دنیا ولاړه ده، دا نظام چلیږي. اگر چې دا دنیا د له سترګو پیدا وه، خو موږ له سترګو که دی هغه لوري پردې نه واوښته، دا دنیا نظام ده پسې ړنګ نه سو. دا دنیا به الله پاک تر قیامته دا نظام چلوي. حقه خبره به کې، رښتیا به وایې، بیا به امن راځي، بله یوه طریقه نسته. تر ګرځي دی دنیا تعلیم یافته، دنیا سکالر، دنیا علم وال، اهل علم تعلیم تر ګرځه، خو که تا څه مال دغو دوه ټکو نه کیسه خطا کړه چې حقه رښتیا ته څه مال شوري کې، امن به اتومیټک راځي، مستقل امن به راځي. ته به حقه خبره کې چې دا دهشتګرد چې د ټي ټي پي ورته وایي، لا څه ورته وایي، دا څوک دي؟ دا خو بار ملک نه دي، دغه موږ تاسې وروڼه زمن دي، دغه پاکستان خلک دي، ما کلیوال دي، تا کلیوال دي، ما کوروال دي، تا کوروال دي، ما وروڼه ورېرونه خوریان اتره زمن دي، تا اول دي، بل څوک نه دي. اوس په حقه رښتیا خبره کوو چې دا تیاروي څوک یې تیاروي، چې دا ټي ټي پي ته تیاروي، دا جهاد مجاهد په نام باندې د دماغو ته، مسترغو ته، ذهن، سوچ فکر ته دا خبره وراچوي چې ټي ټي پي دا جهاد ده، او دا پاکستان چې دا د شریعت خلاف نظام ده، او دا پاکستان چې حکومت سره جهاد ده، فوج سره جهاد ده، او د عوامو سره جهاد ده، پلانکي سره چې ډول غږیږي سره جهاد ده، چې مونځ نه کوي سره جهاد ده، چې څوک دغه پارټۍ سره نه وي بیا یې سره جهاد ده، چې څوک د سیاست چې نه یې سره جهاد ده، دا کافر ده، دا کافر ده، دا مرتد ده، دا ګمراه ده، دا دغه ده، دا دغه ده، دا ټوله ده. دا څوک کوي؟ دا یوه خاص طبقه ده، درباري ملا چې یوه خاص طبقه ده، وړه طبقه ده. څو کسان دي؟ علماء کرام موږ سر ګلان دي، موږ سر تاجونه دي، علماء حق. خو په یو طبقه ده هغه ته موږ درباري ملا وایي، علماء سور ته وایي. یوه خاص طبقه ده، یوه مسلک چې یوه خاص طبقه ده، یعنی په سلو علماو چې یو ده، یوه خاص طبقه ده، ټوله دنیا پیژني. ایغه مدرسې دي، ایغه ته بچي ورځي علم ته،
هلته دا سبق ورښیي کتابو سره کتابونه ورښیي او ورسره دغه کتاب ورښیي دغه سبق ورښیي چې ټي ټي پي ده او بیا دا جهاد ده او بیا دا دلته شریعت نظام نسته قرآن خلاف نظام ده دا به دلته شرع راځي به شریعت راځي به جهاد دا مجاهدین دی او به دای دا چې کوم دا په اسلامي مدرسې چې دغه یوه خاص طبقه ده ایګه خاص مدرسې دي په ایګه چې دا شای باقاعده بچي ته ذهن ورتیارېږي مکمل ذهن برین واش کېږي کتابو سره دا شای ورښیي بیا یې بار ارباسي بیا هغه ډي ټي پي ته ځي بیا ایګه بعده فوج په کنټرول چې راځي بیا یې فوج استعمالوي اصله فوج ورکوي پیسه فوج ورکوي ټول سیستم کمانډ اینډ کنټرول سیستم یې بیا ټول فوج سره راځي بیا یې هغه په مختلفو طریقو باندې استعمالوي بیا څوک فوج هغه حکم هغه آرډر مني څوک یې نه مني څوک ګوډ دي څوک بیډ دي څوک څه کوي دا نه ډیټیل ته موږ نه ځو خو اوریجنل جنون هغه حقیقت چې دا حق چې دغه ده بیا چې مدرسې نه هغه یو طالب لاړ سي بیا هغه پسې شاته نوره بیا خلک روان سي دا لوفر لفنګې دا پایسیانه پودریانه اجرتي کاتبان دا بیا هغه یو کس بیا ځان سره ګونځوي بنیاد بیا مدرسه دا کارخانه شاید دلته تیار شي موږ علاقې چې یو طالب له مدرسې نه تللی ده اوس یې ځان سره 30-40 کسان بوتل یو کس مدرسې چې طالب و ټوله دنیا یې پېژني موږ علاقه دکښې نه پاکه وه یو له کومه مدرسې نه تللی ده هغه هر چا ته پته ده هلته څه شی و دغه بچي ته چې دا بچی داسې لکه سپین کاغذ د ذهن سپین کاغذ وي سپین صفا سوتره تخته وي هلته چې ته څه شی په لیکې استاذ یې په لیکي نو دا دغې مدرسې نه چې دا موږ علاقې دا طالب ووته آیا هلته نوره طالبانو په چې ایګه دی تیار که استادانو ایګه تیار که خو چې څه شی خو له مدرسې نه دی تیار سه نو مدرسې ووته ورته سره 30-40 کسان دي کیدای شي دې نه و زیات یې ورسره 30-40 نوره پسې تیار دي په میسنجر په واټساپ په موبایل مکملې رابطې دي ټولې علاقې سره ورې تر غره نه واخله تر لکی سیټي پورې دا ټولې رابطې دي اوس د نه موبایل واټساپ په میسنجر باندې پابندي سته نه د په فیسبوک اکاونټ باندې پابندي سته نه د په سوشل میډیا پابندي سته نه د ول څه شی بندېږي نه دی ګرفتاریږي نه د سره څه کارروایي کېږي نه د سره هېڅ شی نه کېږي دا یې آزاد ده په سوانو خلکو سره ورځي چې وړوکو ماشومانو سره سټوډنټانو سره نوجوانانو سره هر قسم لوفر لفنګ آیسیانې سره تر دې پورې چې آیس نوجوانانو ته رارهیي چې موږ ته انفارمیشن راکوو موږ ته سی ډي کوو آیس و نغدې پیسې ورکوي چې په دې آیس کوو خو موږ ته انفارمیشن سی ډي کوو اخیر دا پیسه له کومه راځي دا اصله له کومه راځي دا سیستم چلوي څوک اوس دا رښتیا که ویلی سې دا ما یو رښتیا وویله په دغه رښتیاو به نن بیا لوی اوس غوغا لګیایي کوپر فتوې به یې مدارسو خلاف ته دغه خلاف ته مولیانو خلاف ته دا ګستاخ ته دا مرتد ده دا ګمراه ده دا یې چا ایجنټ ته نن به بیا ته اوس فتوې ووینې خو دا خو ما حقیقت حق بیان که که بیا بل ځای نه روځي دا ټي ټي پي ته دا بچیه نوجوانان خو هغه ځای دی بیا ما ته څوک وښیي که نه بل ځای ما خو ور وښاو ټولې دنیا ته چې یو خاص درباري ملا یو طبقه ده هغه خاص مدرسې دي هغه چې دا ماشومانو ته کتابو سره دغه کتاب ورښیي دا سبق ورښیي چې دا ټي ټي پي ده دا جهاد ده او دا به بیا داسې بیا به داسې بیا به داسې او دا ټول سیستم ورښیي بیا باقاعده لږي بیا هلته نورو په کمانډرانو ته حواله کېږي بیا ټرینینګ ورکوي یا تیاروي بیا استعمالوي بیا دا ټول سیستم له پاسه فوج چلوي فوج اسلحه ورکوي فوج پیسه ورکوي یا فوج حفاظت ورکوي یا فوج ټول ټکنالوژي ورکوي هر شی ورته میلاږي
دا مې خالي یوه حقه خبره رښتیا خبره درته وکړه که څوک بیا بل ځای شوای شي چې دلته تیارېږي بیا دې روشئ بالکل بیا اوس په ویا چې دا کسان خو مدرسو طالبان نو وتلي دي ټي ټي پي ته دا به ایخ طالب دي ولي دا هغه طالب بیا نوره لوفر لفنګې اپوډریان آیسیان دا کوم چې نوجوانان دي په مختلفو طریقو لالچ باندې پیسو باندې دولت باندې ډېرې کیسې دي که ډیټیل ته نه زه بیا هغه اول به هغه وځي ما کلي مثال درکړه علاقې مثال مې درکړه چې یو طالب ووته اوس پوره یو ګینګ ده یو ګروپ ته منم دوره ګروپ په نوره پسې ځي به نوره پسې ځي به نوره پسې نو ګوره دې چې ملا ته خیر ده دې ته مدرسې ته خیر ده دې چې دین ته خیر ده دې چې اسلام ته خیر ده د نوره علمای حق ته په سرچک سي کنه یګه ته پته ده یو ته پته د نوره مسلک علما د اهل حدیثو ته پته ده بریلوي علماو ته پته ده پنځپیریانو ته پته ده نور ډیر علما دي 25-30 شعبې دي مسلکونه دي مکتبه فکر دي دا ټولو ته پته ده دغه خبره نو دا علماء حق ترچک سي کنه د ملاته دی وای چې د دای مدرسې چې ټي ټي پی ته طالبان تیاری دې مخه دی ونسي دا د منی کی ریاست حکومت خو نه منی کوي هغه خو سلا ده وسره حکومت ریاست چې دا خو دغه مدرسې سره غټ امداد کوي کني حکومت ریاست په دې مدرسې په دغه ملا خبري چې د ټي ټي پی ته کسان په تیاری خو ریاست حکومت خدا گیم د دې پالیسی ده ریاست حکومت په مرزي په سلا باندې دا مدرسې ول دا کار کوي دا مدرسې چې چا په لاس چې محتمي فوج سره میلاوي حکومت سره میلاوي نو موږ وایو چې نه به ملا بې عزتوي نه به مدرسه بې عزتوي نه به علم بې عزتوي نه به موږ دین اسلام بې عزتوي دغه مخنیوی دی اوسي کنه دغه دا شاید سټاپ سي دغه روکتام دی اوسي د علماء حق چې دي د نور علماء کرام دی په سرچک سي دا ولې نه په سرچکیږي بدنامي خو ټولو کیږي تاوان ټولو ته ده ټول پاکستان ته تاوان ده ټول امت مسلمه ته تاوان ده ټول مسلمانو ته تاوان ده دغسې رښتیا به وایو چې د نن ما یوه رښتیا خبره درته وکړه دغسې نوره ترخه رښتیا دي بیا به امن راځي انشاءالله بالکل انشاءالله چې نوره ترقي او خوشحالي به بیا امن بعد راځي ډېره مهرباني ولې تا کوچیک سلی